خبردار کم خلق چې د شعبان د 15 ورځې نه پس روجي نیسي هغه کسان دي غوږونه کولاو کې اواز دي چاهي زنانه دي یا نارینه دي. ډېر اهم او ضروري مسله ده. په دې حواله سره یو حدیث هم راغلی بلکې 2 احادیث دي او ډېر شي زنانه داسې دي نارینه داسې چې هغه د شعبان د 15 نه پس هم روجي نیسي نو هغه ته د دې مسلې علم نشته. په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د شعبان 15 ورځې وشي نو د 15 ورځې نه پس چې کوم دي تاسو روجي منیسئ. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د 15 نه پس د روجي نه منع کړ. آیا دا د هر مسلمان لپاره نارینه زنانه لپاره دا حکم دی یا د خاص کسانو لپاره دا حکم دی چې روجي نشي نیسل؟ په دې کې ګوره لږ تفصیل دی. یو خبره خدا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څنګه فرمایلی چې د شعبان د 15 نه پس یو انسان روجي نیسي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل په دې امت باندې ډیر مشفق ډیر مهربان د دیو په هر معاملې کې د دوی لپاره اساني تلاش کوله چې زمام امت ته په طریقه باندې اساني پیدا شي. نو په دې حواله سره خپل په امت باندې شفقت کړل چې د 15 نه پس دوه روجي نیسي نو د دوی په جسم کې د سینې چې کمزورتیا پیدا شي او بیا رمضان مبارک چې کوم روزي دي په هغه کې د دوی په جسم کې طاقت کمی وي او بیا د طاقت د کمی په وجه باندې شاید چې دوی په ذکر اذکار کې د الله رب په عبادت کې یا پروژه کې چې کوم د دوی ته مسله راپېښ نشي په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا منع کړل. یو مسله خدا ده. دویمه خبره دا ده چې یو انسان داسي چې هغه مسلسل روجي نیسلو سره چې کوم دی داغه په جسم کې د طاقت کمی راځي نو دا هغه د انسان لپاره دا مسله ده. یو انسان داسي چې هغه مسلسل روجي نیسي داغه په جسم باندې داغه په طاقت کې سفر نه راځي نو دا مسله داغه لپاره نه ده بلکې هغه روجي نیسل شي. سمجھ کې خبر رااله. پریم تفصیل د دې ده چې یو کس داسې چې هغه د شعبان په لومبنۍ نیمه میاشت کې روجي نه دي نیسلې ډېر الګي د شعبان د 15 نه بعد چې کوم دی روجي نیسي نو د داسې انسان لپاره منع ده. سمجھ کې خبر راځي کچري د شعبان په لومبنۍ نیمه میاشت کې دی کس انسان دی مسلمان روجي نیسلی نو د په دیمه نصف کې یعنی د 15 نه پس هم دی روجي نیسل شي. سمجھ کې خبر راځي کچري په لومبنۍ نیمه میاشت کې روجي نه نیسلی نو دا کس چې کوم دی بیا په دیمه نصف کې یعنی د 15 نه پس د روجي نشي نیسل. امید کوم چې دا مسله بس تاسو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ.